ټول هغه امازون سیلران چې د پرایویټ لیبل پروډکټ لیسټینګ په ټاپ ته راوستلو کې مشکل لري او نشي کولای د خپل پرایویټ لیبل پروډکټ لیسټینګ هغه که وایټ لیبل اوسیږي مایکرو پرایویټ لیبل اوسیږي یا هم بی بی ال اوسیږي او دوی غواړي چې د خپل پرایویټ لیبل لیسټینګ ټاپ ته راولي ترڅو ښایسته فروشات ولري. اما په دې کې دوی پاتې راغلي، دوی کولی شي چې زموږ سره په اړیکه کې شي، موږ د دې پرایویټ لیبل لیسټینګ د 10 ریویو پازیټیو ریویو ضمانت او د دې ترڅنګ د دغه لیسټینګ هغه بی اس آر یا بیس سیلرینګ تر 40,000 څخه ښکته کولو ضمانت کوو. یعنی که چیرته یو څوک د دې هیله لري چې په خپل نوم په خپل لوګو باندې په امازون کې خپل پروډکټ خرڅ کړي او دغه لیسټینګ ټاپ یا اول ته راولي، اما دوی نشي کولای چې دغه ټاپ یا اول ته پی پی سی یا سپانسر کړي، ولې پی پی سی له طریقه هم دوی نشي کولای چې د خپل پروډکټ ترڅو هغه 10 ریویو یا هم خپل د پروډکټ بی اس آر له 40,000 څخه ښکته کړي. نو دوی د زموږ سره په اړیکه کې شي، موږ د دوی لیسټینګ هغه که ام پی ال اوسیږي یا وایټ لیبل اوسیږي یا هم بی بی ال اوسیږي، موږ د هغوی لیسټینګونه ټاپ یا اول ته راولو، د 10 ریویو پازیټیو ریویو ضمانت کوو او د دې ترڅنګ به د دوی هغه د پرایویټ لیبل پروډکټ لیسټینګ تر 40,000 پورې د بی اس آر ښکته کولو ضمانت هم موږ کوو. دا که څوک د امازون باندې پوهیږي بیا په پرایویټ لیبل باندې که صحیح پوهیږي، په لومړي کې د پرایویټ لیبل پروډکټ لیسټینګ 10 پازیټیو ریویو اخیستل او د دغه لیسټینګ تر 40,000 پورې د بی اس آر یا بیس سیلرینګ ښکته کول په معنا باندې دوی پوهیږي. یعنی کوم لیسټینګ چې بی اس آر یا بیس سیلرینګ د 40,000 څخه ښکته اوسیږي، دا په دې معنا باندې چې دا لیسټینګ یا دا پروډکټ په ورځ کې د 10 څخه تر 40 پورې خرڅیږي. نو که تاسو هم غواړئ چې تاسو په نوم ستاسو په لوګو باندې په ورځ باندې 40 همداسې 40 تر 80 یا 80 تر 100 پورې په ورځ کې ستاسو پروډکټ خرڅ شي، نو تاسو کولی شئ زموږ سره په اړیکه کې شئ او موږ په دې برخه کې تاسو سره همکاري کولی شو. او همداسې د دغه برخه کې د پرایویټ لیبل پروډکټ لیسټینګ لکه سرچ انجن اپټیمایزیشن، لیسټینګ کانټینټ رایټینګ کې او د پرایویټ لیبل لیسټینګ یا هم هغه د خپل برانډ په پرایویټ لیبل کې ټاپ ته راوستلو کې هم تاسو ته موږ مشورې درکوو او تاسو سره موږ همکار یاستو. نو که تاسو په دې هیله باندې اوسئ چې تاسو په امازون کې هم په خپل نوم په خپل لوګو باندې یو جنس خرڅ کړئ، نو او په داسې حال کې چې تاسو په دې کې پاتې راغلي یاستئ ترڅو ښایسته فروشات ولرئ، په دې برخه کې موږ تاسو سره په پوره توګه همکاري کولی شو.